ما ته خو بخپل خاندان والا وی ستاره کنجرانو په شان سترګې دي د یو پیغور به په ما کې وینه وچوله. تا غمونه مې اوزګاره نه پرېږدي، ما د ژوند په یوه لاره نه پرېږدي. زه حیرانه یم دوی ته ما څه ویلي، زه حیرانه یم دوی ته ما څه ویلي، خپل پردي مې په قلاره نه پرېږدي. ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ستاسو ورور شاهد خان صافي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو دا ټیم زه موجود یم مینګوره کې، او په مینګوره کې د داسې یو شخصیت سره موجود یم چې په ډېر کمه موده کې هغوی خپل یو مقام جوړ کړی او د ډېر تیزۍ سره هغوی یو خپل مقام جوړ کړو. هغه مقام ته ورسېدل چې نوم یې دی نوره احساس. نوره څنګه یې تاسو ښه یې؟ ستاسو ډېره مننه. زه ډېر مننه کوم چې تاسو د ټایم راکولو چې تاسو موږ له ټایم راکړو. ستاسو ډېره مننه، دومره لرې نه موږ دپاره رالی. مننه جي. قدرمنو کتونکو نن به د نوره سره یو څو خبرې کوو د هغوی د ژوند په اړه باندې چې هغوی په کوم ځای کې پیدا شوي، د کوم ځای نه تعلیم حاصل کو او روان فیوچر کې هغوی خپل مستقبل کوم ځای ته بوتلل غواړي او کوم طرف ته د هغوی امید دی چې هغه طرف ته ځي. هغوی نه به په دې اړه باندې یو څو تپوسونه کوو. نوره دا راته ووایي تاسو تعلق د کوم ځای سره دی او تعلیم هم د کوم ځای نه حاصل کړی، په دې ژوند حوالې سره یو څو خبرې وکړي. زمونږ تعلق د دیر سره دی او ژوند په مینګوره شګۍ کې کوو، سیدو شریف سره شګۍ راځي په هغې کې ژوند کوو. او تعلیم چې دی نو اوس تاسو ته پته ده لاکډاون د و چې هغه فیبرې کینسل شوې نو زه فرسټ ایئر کې وم، نو اوس سیکنډ ایئر ته شوم او بس دغه خپل تعلیم کوم او په پښتو ادب کې دغه مات ګوټ لیک کوم. دا راته وایي نوره چې تاسو شاعرۍ طرف ته څنګه لاړئ او څنګه هم دا لاره خپله کړه؟ شاعرۍ طرف ته داسې رالم، زمونږ انسټیټیوټ ته به زه تلم لینګویج لا، نو زمونږ کلاس کې به هلکانو هغو به ډېر بغزاده دانش یادوو. نو ما ورته یو ځل وی دا څوک دی، هغوی چې سرچ کو نو ما راوړول، ما واورېدو، ما ته خو دا علم نه و، ما بس پخوانۍ زمانه کې شاعران راغلي دي او تیر شوي دي، بکس یې چاپ کړي دي، هغه بکس خلک ګوري دا هغه پویټري وایي. نو چې ما بیا کله یوټیوب کې سرچ کړل نو بیا پکې ورو ما شاعران وپېژندل چې آیا نن سباني زمانه کې خو دومره شاعران دي. بیا پکې اسما اخلاص شاعره پکې راله، نو زما د هغې ډېره زیاته پویټري ډېره زیاته خوښه شوه. ما د هغې ټوله پویټري به بار بار اورېده. بیا ما نه یو کس انټرویو وکړه، هغه ما ته وی، ما ورته وی زه د اسما فین یم، بس اسما بده وګڼله. هغې نه بعد ما خپل مات ګوټ لیکل شروع کړل. دا راته وایي چې تاسو کله انټرویو وشوه، اسما اخلاص یو ډېر ښه شخصیت دی، یو ډېر ښه نوم لري، هغوی ولې جي په دې باندې بد وګڼل؟ هغوی ما پسې پوسټ وکړو نو هغه پوسټ کې ما پسې ډېرو خلکو ردې بدې ویلي وو، ځکه چې په هغه وخت کې خو زه د پښتو ادب نه خبر نه وم او هغې په پوسټ کې وی دې جنۍ زما نه شعرونه پټ کړي دي. تاسو پټ کړي دي هغې شعرونه؟ ما خو په انټرویو کې صفا ویلي و چې زه د هغې فین یم او دا د هغې غزلې دي. نو هغې بیا ما ته به کال وی، یعنې تاسو هغه اډمټ کړی و چې تاسو د هغې شاعري کړې وه؟ بالکل ما ویلي و، ما صفا ووی، ما خو زما نه پکې غلطي دا وشوه چې ما د هغې په غزل کې خپل نیم په هغه ټایم کې یوز کو، ځکه چې فرسټ ټایم زه په میډیا راتلم نو خامخا انسان یریږي که نه یاره زړه کې راځي، نو زه پوه نه شوم ما پکې خپل نیم ووی. نو هغې به بیا ما ته کال کولو، کله به یې څه وی کله به یې څه وی. نو ما ورته یې ما یې ګوره اسما، ما خو زه خو ستا ډېره فین وم، خو ما نن نه بعد به زه خپله پویټري کوم. دا راته وایي چې تاسو خپلې شاعرۍ سره څنګه شوق پیدا شو، د اوسه پورې څونه لیک کړی دی کتونکو ته هغه ووایي. اسما چې ما پسې دا پوسټونه وکړل، ما کمنټ او دا ټول وکتل، زه ډېره زیاته خفه شوم، ما 2 ورځې مسلسل جړل. نو زمونږ یو ټیچر و هغه ماله مشوره راکړه، وایي نوره یو شاعره وه، هغې یو سټوري ولیکله، د هغې نه بیا نظم جوړ کو. نو ما هم داسې یو سټوري ولیکله، نو سو ما به داسې لیکلې که نه، ورځ 2 به ما داسې لیکلې، نو چې بیا سر وکتل نو یو پکې څه شعر شان جوړېدو. بس ما ته پته ولګېده چې آیا زه مات ګوټ لیک کولی شم. بس د هغې نه بعد ما یو غزل ولیکو،
بیا سیدو میډیکل کالج کې مشاعره وه هغې ته زه انوایټ شوم چې په هغې کې کشران شاعران د سره وو نسایل صاحب دلي او دا ټول زمونږ چې کوم مشران شاعران نوموړي شاعران راغلي بالکل نو هغې کې چې زما نیم واغستو وي زمونږ سره پښتنه پیغله هم ناسته ده نو زه سمه حیرانه شوم بس لاړم هغه غزل چې ما ووایي نو هغې نه لږ ډېر خلکو وپېژندم نور پہچان څنګه سیوا شو چې د اوسه پورې تاسو څونه لیک کړی ما تپوس دا وکړو د اوسه پورې ما ډېر زیات لیک کړی دی خو بیا چې رو څه داسې یو څو مشهور تاسو ته یاد وي نو کو دې کتونکو ته پیش کړئ زما نه به انټرویو کېدی بیا زه پېښور ته لاړم پېښور کې مې د افسر افغان هغه خبرې او هغه سټایل او هر سره د شاعرۍ هغه زده کړل هغه ما نه ناڅاپي ریکارډ کړه بیا د افسر افغان په ترو باندې زه اے وي ټي ته لاړم په وایس اف امریکا باندې زما ریپورټ راغی 2 پیرې زما په اے وي ټي راغلی 2 پیرې وایس اف امریکا بیا څه کسانو د شنګلې ما باندې دعوه وکړه منیر تینم دی که منیر تینم دی نو هغه وایي چې دی زما غزل پټ کړی کوم چې ما د افسر افغان سره ناڅاپي اورېدلی ویلی نو منیر ته زه دا وایم چې ما خو ته پېژندې هم نه نو چې یو انسان څوک پېژني نه نو د هغه غزل به څنګه سټډي کي دا غزلې به څنګه واوري نو بیا د شنګلې دغه کسانو ما پسې پوسټونه شروع کړل بیا زمونږ د شګۍ یو کس دی هغه زما په شعر کې ایډیټینګ وکړو هغه زړی تیلر کو بس هغه ډېر زیات په ټیک ټاک کې وایرل شو نو مخې ته ماته ډېرې ستونزې رالې زه خو دې خلکو ته صفا وایم چې زما د پویټري سره اول شوق نه و ما د دې وجې شروع کړه هغې ما له دمکیانې راکړې ما د دې وجې پویټري شروع کړه نو زه خو دې خلکو ته صفا وایم که زما غزلې د چا خوښي هغه اورئ زما په چا زور نشته چې راشئ زما پویټري واورئ راشئ زما غزلې واورئ زه د چا په شان دا نه وایم چې او زه یو شاعره یم او لا مشهوره یم او داسې یم زه اډو دا وایم نه بالکل خلک ما ته کمنټ کوي وایي ته د فرمان کسکر خور یې بالکل زه مات ګوټ لیکل کوم تاسو چې یو ماشوم سکول ته داخل کوي که نه هغه چې اوله کې اے بي سي لیکل نه یې زده رو هغه زده نه لازم هغه الفاظ الټا پلټه لیکي خامخا الټا پلټه لیکي نو وخت سره د هغو په هغه الفاظو کې چینجز را نه شي داسې زه ومومه ما به مات ګوټ شعرونه ویل ماشاءالله شکر الحمدلله اوس هغه دومره ده چې هغه پختګي پکې راله نور زه تاسو دلته کې یو بل تپوس کوم تاسو چې څنګه خبره وکړله چې زه د آسما اخلاص فین وم ټیک ده تاسو د هغوی خوښو او هغوی فالو کول خو په دې معاشره کې زموږ ډېر نوموړي شاعران تیر شوي لکه غني خان بابا شو او نور داسې خاطر افریدي شو داسې نور داسې ډېر نوموړي شاعران تاسو د هغوی وینا چېرته کړې ده بالکل ما بیا د هغې نه بعد د هغو کتابونه سټډي کول شروع کړل اوس هم زه په دې ورځو کې د رحمان بابا یو کتاب دی هغه سټډي کوم نو زه دې خلکو ته دا ویل غواړم چې دو حقیقت اورېدل غوښتو چې نوره څنګه شاعرۍ ته راله ډېرو خلکو ما پسې مذاق وکړو ما پسې ویډیوز کوي زه اکثر ویډیوز وګورم نو ډېر فضول بکواس پکې کوي زما بیا هغه روټۍ هغه رزق هم خواته نه کېږي نو زه دې خلکو ته ویل غواړم چې زما خو په تاسو باندې څه زور نه دی چې تاسو زما پویټري واورئ خو زه یې ځان له د خپل شوق دپاره وس کوم نو ما خو چاته په زور باندې نه دی ویلي نور دا راته وایي چې ډېر خلک دي چې هغه ستاسو په خاندان باندې او په دغه باندې ډېر زیات تنقید کوي چې دا کم خاندان دی ته مور پلار څه وایي نه کو دا ولې آیا تاسو هم یو تورسر یې د چا خور یې د چا لور یې بالکل په دې معاشره کې تاسو تم پکار دی چې دونه عزت میلاو شي لکه څونه چې خلکو ته میلاویږي نور زنانو ته میلاویږي تاسو د خاندان خبره وکړه زه خپل خاندان والا ته دا ویل غواړم زما جی یو خبره کمپلیټ کړئ تاسو فیملی بیک ګراوند کو تاسو د کتونکو ته لګي وایي چې تاسو فادر تاسو مدر تاسو برادرز څونه خویندې ورونه تاسو مور پلار څه کاروبار څه روزګار کوي کتونکي په دې خبر شي مونږ 3 سسټر یو زما نه 2 کشرانې دي یو کشر ورور دی او زما بس مور پلار دي زما نور هیڅوک هم نشته خاندان والا ته دا خبره کول غواړم چې اوس دا یو بل منشن کوی او ما پسې بار خلک راټولوئ ماماګان او ټول ما پسې په جنګ له راځي وایي چې نوره مړه کو او دا چل وشي زما دا کزن راټولئ زما مشران
نو زه هغوی ته دا ویل غواړم چې کله چې زه ناجوړه وم 3 کاله زه په مځکو پرته وم زه به د مځکې نه نه راپاڅېدم په هغه وخت کې زما خاندان نه و چا زما تپوس نه کوو ما ته خو به خپل خاندان والا ویې ستا د کنجرانو په شان سترګې دي د یو پیغور به په ما کې وینه وچوله زه چې به چېرته لاړم نو ما ته به زما تروریانو ویې ستا د کنجرانو په شان سترګې دي ولې سترګې خو ما له الله راکړي دي ده خو نه دي راکړي دا خو چې ډېره غلطه خبره ډېر کتونکي ستاسو د سترګو فین دي چې په کمنټس کې ډېر زیات خلک وایي ستاسو سترګې ماشاءالله ډېرې ښکلې دي دا خو یو غلطه خبره ده الله پاک چې انسان کې څه څیز هم جوړوي هغه الله تعالی بهتره پوهېږي زموږ نه په هغې باندې تنقید نه دي کول پکار بالکل دې پیغور به په ما کې سمه وینه وچه کړله ما به ټول زور د ځانه ویستو ما به هغو ته څه نه وې زه به ډېره زیاته مذوبه وم ډېره زیاته به ساده وم کله چې بیا پویټري ته زه رالم نو زما تروریانې ما پسې رالې وایي ستا سترګې نه سوځي ما ورته یې ما دا اوس د کنجرانو شوې تاسو به ما له هر ټایم دا پیغور راکوو نوره تاسو د بیمارۍ خبره وکړله تاسو ویل چې زه 3 کاله بیمار وم دا څه بیماري وه چې کتونکو سره شیر کولی شي زما به بس دماغ خرابېدو ما له چې به مخې له څه راتلل ما به هغه ماتول ما له به ډاکټرانو د نشې ګولۍ لیکلې زه به اوده وم زه به په خپل روم کې نه خوشحالېدم زه به بهر په مځکو باندې اوده وم یعنې انزایټي ډپریشن ښکار بالکل داسې وم او داسې به وم که نه چې خپل مور پلار به راته د هغې ریزن چې څه و څه ریزن و داسې مینه محبت و مور پلار سره یا د بل چا سره داسې څه کلیشز و د هغې په وجه باندې تاسو داسې دغه شوي وئ ډپریشن ښکار شوي وئ خو کله چې زه رالویه شوم نو ما چې به کله سټډي کوله ما به د 9th او د 10th پریکټیکلي لیکلې نو زما تره به ماته وې تا ته ګوره او کار ته دې ګوره زما به رایټینګ ښکلی و ما به هغو له پریکټیکلي لیکلې او ټولو به ما ته په بد نظر کتل خپل خاندان والا چا به وې دا داسې دا او داسې دا ساده ده او دا د ګوټ نه راوځي زما به بالکل چا سره خبرې نه کولې ما به خپل یو ویښته نه کولاوه ما ته یاد نشي چې ما د خپل د ماما زامنو د ترور زامنو سره سلام کړی وي که هغو به مونږ رالو زه به ترې پټېدم زه به دومره ساده وم زه به یېرېدم د دې خلکو نه خو یعنې معاشره تاسو نه شو فیس کولی په هغه ټیم کې ما نه شوه ما بالکل خلک نه شو فیس کولی اوس چې زه څنګه خلک فیس کوم نو هغه وخت کې به بالکل زه د چا د مخې به قدم نه شو اخیستی اوس دا دونه انرژي تاسو کې د کوم طرفه راغلی چې تاسو ماشاءالله ډېر داسې خلک دي چې تاسو سپورټ کوي تاسو دغه کوي اصل کې هغه انسان چې ډېر یوازې شي نو هغه بیا پویټري سره یې شوق شي اورېدل شروع کړي نو داسې ما هم شروع کړه زما هېڅوک نه و نو ما به نور څه کول خو بس پویټري اورېدل مې شروع کړل نو بیا چې کله ما پویټري وکړه ما ته اوس پته ولګېده چې زه اوس آیا زه ښه کېدی شم ما ته نوی ژوند میلاو شو نو بېشکه د دې پویټري د وجې ما ته نوی ژوند میلاو شو زه د مځکې نه راپاڅېدم زه اوس ګرځم شکر الحمدلله اوس روغه رمټه یم نه راباندې سیچل کېږي هېڅ راله هم نه کېږي چې کله د خپل خاندان نه لرې شوم که نه زه روغه رمټه شوم نور ستاسو په دې سترګو کې ما اوښکې ولیدې آیا دا اوښکې د کم درد د وجې نه رالې ستاسو په دې سترګو کې ډېر خلک دا اورېدل غواړي وایي دې مینه کړې ما هېڅ مینه نه ده کړې ما ټول عمر دا خبرې اورېدلې دي ټول عمر ما ډېرې سختې تېرې کړې دي بس هغه سختې د خدای زما دشمن تم نه ښایي زما خاندان والا به ما ته ډېر په سپک نظر کتل زما کزن وه زما په شان وه هم زما مره وه زما سره رالویه شوه بس هغې زما نه داسې لار جدا کړه نو نور خلک پسې زما خپل شي او زه دې خلکو ته دا ویل غواړم چې لکه زما خو به چا زور نشته چې دا خنداګانې او دا کوئ هغه کتونکو ته څه پیغام ورکوئ چې کوم په تاسو باندې ګوتې اوچتوي تاسو ته غلط کمنټس کوي تاسو ډسکرج کوي د دې ژوند نه بس زه به هغوی ته دا ویل غواړم ولې ستاسو په کور کې خپله خور مور نشته تاسو چې بله شرموئ نن سبا خو په دنیا وځي پخوا به په آخرت وته نن سبا په دنیا وځي یو افسر افغان سره ستاسو یو ویډیو چې راغلی وه هغه ډېره زیاته وایرل شوه چې په هغې کې تاسو کوم شاعري کړې وه هغه خلکو ایډیټ کړې وه او هغې له یو غلط رنګ او یو غلط انداز یې ورکړی و چې د هغې د وجې نه تاسو ډېره بدنامي وشوه تاسو ډېر
خفه شوي د هغې د وجې نه بالکل. ډېر کتونکي ستاسو خفه شولو په دې باندې چې را داسې نو کول پکار په دې باندې هم خفګان شته دا چې چا ایډیټ کړی دا زما بالکل په هغې باندې خفګان په دې وجه و چې هغه زمونږ په ګاونډ کې و نو زه چې به د کور نه راوتم نو ما پسې به خلکو دا چغې ویستې ما پسې اوس هم زه چې د کور نه راوځم ما پسې ټول واړه یې لمسولي دي ما پسې 20-30 واړه راخوشي دا چغې وباسي زه ورته داسې ښکارم لکه لیونی چې یمه لکه زما دلته سیلف ژوند ډېر ریسپیکټ د زنانه نشته نن سبا تاسو دا ویل ما غواړئ دا خبره کړې وه ما یې پښتون معاشره کې ښځې ذات ته ډېر په سپک نظر کتلی کېږي ما ولیدل که نه ما فیس کړل خلک ډېر په سپک نظر ورته ګوري نو ما دا خبره بالکل حقیقت کړې ده چې دلته په دې معاشره کې د ښځو هېڅ اهمیت نشته نوره دا خبرې خو به کېږي او د کتونکو ته ستاسو چې کوم زړه ته ډېر نږدې کوم شعرونه تاسو لیکلي هغه د کتونکو ته یو څو وړاندې کړئ بالکل ستا غمونه مې اوزګاره نه پرېږدي ستا غمونه مې اوزګاره نه پرېږدي ما د ژوند په یوه لاره نه پرېږدي زه حیرانه یم دوی ته ما څه ویلي زه حیرانه یم دوی ته ما څه ویلي خپل پردي مې په قلاره نه پرېږدي ماشاءالله ډېر ښه دا وخت داسې دی وبا راغلی دی نو د هغې په باره کې ما یو غزل لیکلی و ثواب حاصل کړئ غریبانو سره مرستې وکړئ ثواب حاصل کړئ غریبانو سره مرستې وکړئ مالدارو راشئ دې خوارانو سره مرستې وکړئ د دوی په سر باندې لاسونه د شفقت ووهئ د دوی په سر باندې لاسونه د شفقت ووهئ د دغه کونډو یتیمانو سره مرستې وکړئ ډېر ښه په داسې وخت کې لاسنیوي د هر سړي پکار دي په داسې وخت کې لاسنیوي د هر سړي پکار دي ګوره د خپلو ګاونډیانو سره مرستې وکړئ ډېر ښه ډېره خپه یې نه کړئ بل ها حق لري په مونږ او تاسو خپه یې نه کړئ بل ها حق لري په مونږ او تاسو کشرانو پاسئ مشرانو سره مرستې وکړئ نورا احساس یم پښتو او پښتانه خوښوم نورا احساس یم پښتو او پښتانه خوښوم دي لیکوالانو فنکارانو سره مرستې وکړي ډېر زبردست دا چې کومه شاعري تاسو ویل دا هم ستاسو خپله ریل ده اوس څنګه چې دې پروګرام کې خلک به تاسو ابجکشن وکړي چې دا شاعري هم زما ده د سمیر هغه یو شعر وایي داسې یاد راته نه دی خو وایي چې زه یې ووایم نو بیا یې شاعران پیدا شي بالکل دا غزل زما خوښ دی دا به زه دې ټولو ته ډالۍ کړم جی بسم الله در په در خاورې په سر دی زما ژوند در په در خاورې په سر دی زما ژوند سم د جمع مازدیګر دی زما ژوند ګوره څومره قرباني مې ورله ورکړه ګوره څومره قرباني مې ورله ورکړه بیا هم مانه مرور دی زما ژوند زه پې نه پوهېږم راشي او بیا لاړ شي زه پې نه پوهېږم راشي او بیا لاړ شي خو روژه ده او اختر دی زما ژوند د کابل او پېښور تړون دې تل وي د کابل او پېښور تړون دې تل وي ګوره پروت په لر او بر دی زما ژوند زه احساس یم د خپل ځان نه جواب غواړم زه احساس یم د خپل ځان نه جواب غواړم د خپل ځان سره په شر دی زما ژوند ډېر زبردست نوره دا راته ووایي چې تاسو په کوم سن کې د شعر او شاعرۍ نه متاثره شوئ او بیا په کوم ټیم کې تاسو خپل لیک شروع کړو کله چې زه کلاس 10 کې وم نو هغه ټایم کې زما د شاعرۍ کلاس 10 یعنې تاسو نن 2 کاله مخکې یا کال کېږي داسې کال کېږي یو کال کېږي چې تاسو خپل لیکوال شروع کړئ یو کال کېږي د بل جمع کې ما لیکل شروع کړو یعنې دې جمع کې یو کال پوره شو اوس وچو کې ګرمي ده او روژه ده قدمونو کتونکو د نوره سره به یو څو خبرې کوو یو بریک اخلو واپس راځو کیمل برانډ السودیا واشنګ پاوډر نیو کویک واش فارمولې سره د خشته صفای لپاره کیمل برانډ السودیا واشنګ پاوډر کپڑے داسې صفا کی لکه نوې خوشبودار واشنګ پاوډر السودیا واشنګ پاوډر داغونه کاره خو دي شي کیمل برانډ السودیا واشنګ پاوډر جی ویلکم بیک یو پیر بیا تاسو ته هرکلی وایو قدمونو کتونکو دا ټیم زه موجود یم څنګه چې تاسو ته پته ده نوره احساس سره نوره یو عجیبه غونډه کې کوېسچن چې تاسو نه کوم ستاسو یو استاد دی چې هغوی په تاسو پسې ویډیو کړې وه د هغې غالبا ریاض احمد څه داسې نامه ده هغوی تاسو پسې ویډیو کړې وه دا ولې هغې باره کې به زه دا ووایم چې زما استاد نه دی
او بل دا چې استادان چېرته هم په خپل شاګرد پسې ویډیو نه کوي. استادان همیشه دا کوشش کوي چې زما دا شاګرد مخې ته لاړ شي، کامیاب شي. استادان خو چا پسې ویډیو نه کوي، دی خو زما استاد نه دی. چې زما استاد وای نو ما پسې به یې ویډیو کوله. زما خلاف چې کم کس سیف الدین حیدر ویډیو کړې ده، ما چې تاسو ته وایي زموږ ګاونډي دی، نو دا هغه له انټرویو ورکړې ده. نو اوس داسې نور پیجونو والا دي ویډیو جوړی، نو هغوی پکې هم دا ووایي چې د دې استازو او دا استازې وی چې بیا دا ما پرېښوده چې نور راغله ده. نو زه به هغه ته دا یم که زه غله یم او که هر څه یم که نه. دا تور په تاسو ولې لګېدلی جي چې تاسو یعنې تاسو باندې دا تور لګېدی چې دا غله ده؟ په څه خبره باندې غله ده؟ تاسو څه داسې غلا کړې چې هغوی په تاسو تور لګولې؟ د اسما خو ما ویلي وو چې زه د اسما فین یم. هغه خو جي کلیر کړه تاسو. خو دا منیر شنګله چې دی دغه کسان زه نه پیژنم. په ما پسې سوشل میډیا کې اکثر ویډیو ورکوي خو زه نه پیژنم. یعنې د رحمان بابا شعرونه ویل دا غلا ده، د خاطر افریدي صاحب شعرونه ویل هغه ګناه ده، د حمزه بابا شاعري کول هغه ګناه ده. که د دوی دا هغه ګناه نه ده او که د دوی دا وویلی شو دا ګناه ده. دوی به ځان ته هغه نوموړي شاعران وایي نو یعنې د حمزه بابا او د دې خلکو نه دوی غټ شاعران دي. بالکل غټ په وینو ځکه خدا قصه کوي که نه چې زما غزل داسې شو. زما شعر چې څوک وایي زه خو ورته دومره خوشحالېږم په خپله یې زر زر سټیټس کوم والا زما شعر چاله ووایي دومره خوشحاله شم. نیمه دا راته ووایي چې ستاسو په دې نوم باندې ډېر زیات فیک اکاونټس دي، ډېر زیات فیک آیډیز اکاونټس جوړ شوي دي. هغې حوالې سره ووایي ستاسو ریل پیج، ستاسو ریل یوټیوب او ستاسو ریل نیم څه دی چې هغې باندې کوم ستاسو کتونکي چې هغه تاسو سرچ کړي؟ زما په ایف بي کې یو پیج دی فیسبوک کې، په هغې کې 15,000 فالورز دي، په هغې کې سیم ډي پي ده. ما هغه په یوټیوب باندې هم پرېښودي، په خپل انسټا باندې مې هم پرېښودي ده، ټیک ټاک باندې مې هم پرېښودي ده، او دا نور ټول اکاونټ چې دي فیک دي. ښه جي کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې لاسټ کې چې ستاسو په زړه هغه تاسو ویلی شي؟ کتونکو ته به دا وایم چې دا حالات سخت دي، نو د یو بل سره مرسته وکړئ او دا نفرتونه او دا حسد او دا د زړونو نه لر کوي، یو بل ته دا زړونه صفا کوي، ځکه چې 2 ورځې ژوند دی دا بیا بیا نه راځي. بالکل کتونکو 2 ورځې ژوند دی بیا بیا نه راځي. نوره پروګرام به جي ختمولو طرف ته بوځو، خو د هغې نه مخکې که تاسو ته داسې نور شاعري د خپلو کتونکو دپاره وکړئ کوم ستاسو زړه ته ډېر راښکونکی شاعري هغه د مسافرو دپاره، ځکه چې مسافر تاسو ډېر زیات فالو کوي او ډېر زیات ستاسو شاعري هغوی اوري، نو خاص کر مسافرو ته څه پیغام ورکول غواړئ او هغوی ته څه ډالۍ کول غواړئ؟ مسافرو ته به وایم چې بس خوشحاله اوسئ. زما دغه یو غزل زما ډېر زیات خوښ دی، وایي تا سره خوشحاله یم، تا سره خوشحاله یم، ستاسو کلیواله یم، ته مې یې پښتون خوشحال، ته مې یې پښتون خوشحال، زه به دې ملاله یم، زه یم پښتنه پیغله، زه یم پښتنه پیغله، سیالو سره سیاله یم، غټې غټې سترګې مې، غټې غټې سترګې مې، زه بدر جماله یم، ته یې د احساس سړګې، ته یې د احساس سړګې، ستا خو اندېواله یم. دیکھیں جی احساس راغیا سوی سبا په دې باندې احساس کتابو د کتونکو دا زمونږ نننی پروګرام یقین ساتو تاسو به خوند اخیستی. نور احساس زموږ سره په دې پروګرام کې موجوده وه، د هغې ډېرې لستړې تاسو ته موږ پیش کړلې، مخې ته م کېښودلې، ډېرې ښکلې خبرې د هغوی موږ تاسو ته پیش کړې. قدرمنو کتونکو زه په دې یو خبره باندې زما دا پروګرام راټولم چې چرې هم په چا باندې تنقید مه کوئ، چرې هم په چا باندې دا یو ګوته چې تاسو یو انسان ته اوچتوئ څلور ستاسو طرف ته راځي. د دې نه که زموږ د معاشره کې د خلکو لږ غونډه کې پرهیز وکړو نو زم دا معاشره به ډېره په مخکې وړاندې لاړه شي، ځکه زموږ په دې چم ګاونډ کې زموږ په دې چاپېرچل کې داسې پښتنې پیغلې، دا زموږ د پښتنو شان هم دی، آن هم دی. زموږ غني بابا، داسې حمزه بابا، داسې نور چې کوم نوموړي شاعران دي، هغې دې څیز له یو پلیټ فارم ورکړی او دا شاعري د هغې د وجې نه دا چې نن راغلي دي دا شاعري کوي، دا هم د چا نه متاثره شوي. څنګه چې نوره وویلې چې زه د اسما اخلاص خور نه متاثره شوی وم او زه دې فیلډ ته رالم، نو پکار دا ده چې هغه ټیم کې اسما اخلاص چې ده هغه دا اپریشیټ کړی وی، نه چې دا یې ډسکریج کړی وه.
پکار نه ده چې دا ټول داسې په مینه او محبت باندې د امن یو پیغام ورکړي. زمونږ د پښتنه خاوره بیا د سواد دا سیمه زمونږ د پښتنه سیمه ډیره زیاته ځپلې شوې ځمکه ده. قدرمندو په دې باندې نفرتونه نور مخ وروئ، په دې باندې تکلیفونه پریشانۍ نور مخ وروئ. راځئ چې موږ ټول په مینه او محبت باندې ژوند تیر کو او خوشحالي خپلو پښتنو لور کو. خپل رور شاهد خان صافي او نور احساس لور کی اجازت په لوی الله سپارم. د الله پامان.